بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن زموږ موضوع د علي بابا باره کې لنډ معلومات تاسو ته وړاندې کوو. علي بابا څه کار کوي؟ علي بابا ولې دومره مشهوره شوی دی؟ علي بابا چا جوړ کړی دی؟ د کوم هیواد څخه د علي بابا؟ د علي بابا مرکزي دفتر په چاینا کې ده. علي بابا د یو چینایي لخوا جوړ شوی دی چې جاک ما نومیږي. علي بابا د نړۍ ډېر غټ او مشهوره سایټ دی. علي بابا یو ویب سایټ لري، یو اپلیکیشن لري چې پلی سټور کې تاسو سرچ کړئ. علي بابا 250 MB اپلیکیشن تاسو کولی شئ چې انسټال کړئ. علي بابا کار دا ده چې په خلکو شی خرڅوي، خلک شی خرڅولی شي، شی اخیستلی شي، شی خرڅولی شي، اپلیټډ مارکیټینګ کې کولی شي. مطلب داسې کار کوي د یوې کمپنۍ توکي نورو ته ښکاروي او د هغه توکي په نورو خرڅوي. کله چې نور دا توکي واخلي نو ګټه د کمپنۍ نه په کمیشن دی وړي، له کمپنۍ نه نیمایي ګټه وړي او نیمایي ګټه د کمپنۍ ده. او په ډېره ښه بیې هم خلکو ته وړاندې کوي، بیخي ارزانه بیې وړاندې کوي. علي بابا د نړۍ دویم غټ ویب سایټ ده. تقریبا د نړۍ په 200 ملکونو کې سټورونه لري. نړۍ په 200 ملکونو کې پر نړۍ 200 ملکونو ته خپل توکي لیږدوي. علي بابا د نړۍ ډېره غټ ویب سایټ ده. د علي بابا مشر جاک ما ده. جاک ما چې ده 200 بلیونه ډالره سرمایه لري. اوس بیخي او باد کس ده. جاک ما چې په یو نارمله کورنۍ کې پیدا شوی او نه یې ښه تعلیم کړی. جاک ما په یونیورسټي کې ټیچینګ هم کړی ده. هغه ټیچینګ چې کول نو د هغه $10 د میاشتې معاش و. دا وایي ډېر بیخي سخت ژوند و. جاک ما پخپله دا خبره کوي. او جاک ما وایي کله چې د ما هاورډ په نامه یو یونیورسټي ته اپلای وکړ، 10 ځله وایي ما اپلای ورته وکړ، خو هغوی وایي زه قبول نه کړم. هغوی ته وایي چې کله زه ورغلم هغوی وایي ما ته کتل هم نه، نو زه به یې قبول کړی څنګه ومه. کله چې وایي زما ښار ته KFC په نامه یوه کمپنۍ راغله، هغې 40 نفرو چې موږ ورغلو اپلای مو ورته وکړه. هلته په دې کمپنۍ کې د وظیفې لپاره 30 نفره قبول شول. یوازې یو کس چې پاتې سو وایي هغه هم زه ومه. وایي ما هېڅکله جرأت همت له لاسه ورنه کړ. او علي بابا مشر جاک ما چې دا د انګلیش یو بیسټ سپیکر هم ده، یو غوره سپیکر هم ده. بیخي ښه سپیکینګ کوي او ډېر خلک غواړي د ده سپیکینګ له لارې انګلیش لیسنینګ پاور کمیږي او ډېر خلک د ده سپیکینګ ته ناست هم وي. تقریبا 800 میلیونه کسان د علي بابا نه پیرود کوي، یعنی شی اخلي او د ډېر کسان په علي بابا کې کار کوي، شی خرڅوي، اخلي. تاسو کولی شئ په علي بابا کې شی خرڅ کړئ. همدارنګه علي بابا کې اپلیټډ مارکیټینګ وکړي. اوس اپلیټډ مارکیټینګ وایي چې د اپلیټډ مارکیټینګ دې ته وایي د علي بابا چې کوم لینکونه دي، کوم پروډکټ د مثال یو موټر دا غواړي چې خرڅ کړي، نو تاسو دا لینک راواخلئ، په خپل آیډیانو کې شیر کړئ، فیسبوک کې، په یوټیوب کې، په ټیک ټاک کې، په ټویټر کې، په میسنجر کې، په واتساپ، په ګروپونو کې، ټولو کې شیر کړئ. تاسو له لینک نه که دا شی خرڅ نو تاسو بیا ګټه کې تخفیف درکوي. تقریبا ګټه کې 10% تاسو درکوي، 10% یا 15% تاسو درکوي. هلته ورسره لیکلي وي پروډکټ سره چې 10% یا 15%. او علي بابا مشر جاک ما وایي کله چې ما ته علي بابا په نامه یو ویب سایټ جوړ کړو که نه، وایي 3 شپې دې ویب سایټ ته هېڅوک هم رانغلل. 3 شپې بعد بیا لیک څو خلک رالل او دا ویب سایټ کې کاتو شروع کړل. 3 کاله وایي ما ته د دې نه بیخي ګټه رانغله. وایي که ګټه یې کوله هغه مې هم بېرته په دې ویب سایټ، په دې اپلیکیشن، په دې هغو مصرفوله. علي بابا چې د 4 برخې لري، علي بابا، علي پی، علي ایکسپریس او ټوبو په نامه ده. که تاسو غواړئ ډېر شی واخلئ نو تاسو بیا په علي بابا کې شی اخیستلی شئ، او که تاسو غواړئ یو شی واخلئ یا کم شی واخلئ نو بیا په علي ایکسپریس کې کولی شئ چې شی واخلئ. علي بابا یو ډاډمن ویب سایټ ده، ځکه که چیرې تاسو غواړئ کوم شی واخلئ نو تاسې ورته اپلای وکړئ او هغه شی راوغواړئ. که بیا نو تاسو نه دوی پیسې غواړي بینک لارې یا ویسټرن یونین لارې یا یو کومه بله طریقه باندې، ادر طریقه باندې، نو تاسو به لومړی پیسې ورلېږئ. دا یو ډېر ډاډمن ویب سایټ ده، پیسې مو هېڅکله نه خوري. ځکه بیا چې کله دوی تاسو ته 100 شپې باندې میسیج ولېږي، درته وایي چې تاسې دا شی ترلاسه کړ. که مو ترلاسه کړی وي ورته هو، او که نه وي ریکویسټ ورته وکړئ چې موږ دا شی نه ده ترلاسه کړی، نو بېرته تاسو ته خپلې پیسې لېږي. او علي بابا هر قسم پروډکټ خرڅوي، لکه موټرې، سایکلې، د خوراک توکي، که پیزا وي، که هر رقم شی وي، ورځني سامان آلات ټول پکې خرڅېږي. ګروپ ده، واسکټ ده، صدرۍ ده، کریم ده، د طب سامان آلات وي، که د اګریکلچر سامان آلات وي، که د درس سامان آلات وي، که اداري سامان آلات وي، که د بانکداري سامان آلات وي، هر شی پکې خرڅېږي.
علي بابا 800 میلیونه نفره پیرودونکي لري په ټوله نړۍ کې. علي بابا یو ډېر مشهوره سایټ ده او علي بابا په ټوله نړۍ کې فعالیت لري. د دې مرکزي دفتر په چاینا کې ده او په د دې مشهوره سټورونه چې دي په امریکا کې ده، په لندن کې ده، په انډیا ممبئی ښار کې ده، همدا قسم په ډېرو نورو ښارو کې ده. علي بابا یو ډېر مشهوره سایټ ده. که تاسو غواړئ کوم شی واخلئ نو تاسو کولی شئ علي بابا ویب سایټ ته لاړ شئ، هلته یا علي بابا اپلیکیشن انسټال کړئ، کولی شئ هغه لارې نه شی واخلئ. علي بابا یو ډېر مشهوره ویب سایټ ده، په ډېره ښه بیه تاسو تخفیف هم کوي. که ډېر شی اخلئ نو تاسو ډېر تخفیف کوي او که یو شی اخلئ نو کم تخفیف کوي. که مثلا تاسې 10 دانې یو دانه موبایل اخلئ نو تاسو ته بیا هم تخفیف کوي خو کم اندازه تخفیف کوي. که تاسې اوس دا موبایل 10 دانې اخلئ نو تاسو تقریبا ډېر تخفیف کوي، بیخي ارزانه تمامېږي. نو که تاسو غواړئ چې شی واخلئ له علي بابا نه یې اخیستلی سئ. کوم شی چې په افغانستان کې یا په پاکستان کې یا په کومو سیمه کې چې تاسې یاستئ نه پیدا کېږي، کولی شئ له علي بابا نه یې واخلئ، ځکه په علي بابا کې هر قسم شی چې تاسې وغواړئ سته او خرڅېږي. علي بابا یو ډېر مشهوره سایټ ده. که چېرته تاسې کوم دکان لرئ یا کوم شاپ یا کوم بزنس کوئ یا بهر ملک نه شی راوړئ یا خرڅوئ نو تاسو اړتیا نشته چې زحمت وکړئ چاینا ته لاړ شئ، امریکا ته لاړ شئ. نو تاسو کولی شئ علي بابا کې اپلای ورته وکړئ، ډېر شی واخلئ، خپل دکان ته یې راوړئ نو تاسو به ډېر تخفیف هم وکړي او هغې تاسو ته خپله راوړي تاسو تر کوره پورې، تاسو تر دکانه پورې راوړي. نو تاسو ورته اپلای وکړئ او تاسو ته به شی راوړي. تاسو نه مخکې پیسې غواړئ، کله چې تاسو دې ته پیسې ولېږئ نو پیسې مو نه خوري، بالکل ډاډه اوسئ، پیسې مو بېرته تاسو ته درکوي. که شی رانغی نو پیسې مو بېرته تاسو ته درکوي. همدا یو ډېر ښه سایټ ده. د علي بابا مشر جاک ما وایي کله چې ما دا سایټ جوړول له ما سره یوه پیسه هم نه وه، ما $3000 له بانکه ورکړ او وایي 80 نفره ملګري مې لرل، له هغو نه مې چې پیسې راکړ کړې یا راټولې مې کړې 55,000 امریکایي ډالرې سوې ټولې. نو په دې باندې وایي ما کار شروع کړو. نو 14 کاله وروسته د دې اپلیکیشن ډېر پرمختګ وکړو، د ویب سایټ ډېر پرمختګ وکړو. خلکو به ویل چې علي بابا دومره پرمختګ وکړو چې راتلونکی بیل ګیټس به وي، نیکسټ بیل ګیټس به وي، ټولو خلکو به ویل. نو دا یو ډېر مشهوره سایټ ده. که تاسو غواړئ چې کوم شی واخلئ نو ضرور یې واخلئ، یو ځل یې ضرور خامخا وګورئ، کوم شی خوښ شو تاسو یې اخیستلی سئ. په دې کې اپلیټډ مارکیټ